کله هم چې تاسو خوراک وکړئ او د 5 نه واله تر 7 غنټو کې دننه یا د دې نه بعد یا د دې نه مخکې ستاسو خېټه خرابه شي او تاسو ته بار بار الټې درځي او د دې سره ستاسو په خېټه کې درد وي، نو پوه شئ چې تاسو کوم خوراک کړی دی هغه خوراک کې جراثیم او بکټریا تاسو معدې ته تللي دي. د هغې د وجې نه ستاسو خېټه هم خرابه شوې ده، ستاسو په خېټه باندې درد هم راځي او بار بار تاسو ته الټې هم درځي چې دې ته په میډیکل کې فوډ پویزنینګ ویلی شي. کله هم چې یو انسان ته فوډ پویزنینګ وشي نو د هغې علاماتو ته بیا کتل پکار دی او د دې ډېر اسان علاج دی. علاج دا دی که چېرې د هغه په وجود کې د اوبو د مقدار کموالی راغلی وي نو هغه اوبو مقدار د نیم کولو یا د ډریپونو په ذریعه باندې پوره کېږي. او که چېرې هغه ته الټې وي نو د الټو مخالف میډیسن ورکولی شي چې الټې بند شي، یا که چېرې هغه جراثیم هغه بکټریا د هغه معدې ته تللي وي کوم د وجې نه چې هغه ته فوډ پویزنینګ شوی دی نو دغه جراثیم هغه بکټریا مخالف میډیسن استعمالیږي چې هغه جراثیم هغه بکټریا ختم شي. د دې سره ضروري او د احتیاط خبره دا ده که چېرې تاسو د فوډ پویزنینګ نه ځان ساتل غواړئ نو تاسو د صفایۍ خیال ساتئ او کم خوراک چې تاسو په کور کې برابروئ نو د کور والا هغه انسان چې کم خوراک برابروي هغه ته پکار دی چې د صفایۍ خیال وساتي. د دې سره کله هم چې تاسو خوراک ځان ته برابر کړئ نو هغه په هغې ورځ کې دننه خوړل ستاسو د صحت دپاره بهتر دی. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي خپل فرینډ سره شیر کړئ نو دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.